زما عزتمندو اورونو نن زه تاسو ته یوه وظیفه در کومه د یا الله ان شاء الله په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او په صحیح طریقې سره شروع کړئ ان شاء الله الله جل شانه به تاسو ټول مشکلات ختم کړي او الله جل شانه به تاسو جایز حاجتونه دا به پوره کړي دا بیان تر اخره پورې واورئ چې په وظیفه باندې پوه شئ او چې په صحیح طریقې سره شروع کړئ او دا بیان وظیفه نور سره هم چې شیر کې په مخ باندې چې هغه هم دا وظیفه شروع کې ان شاء الله الله جل شانه به تاسو ته اجر درکړي ویډیو چې څومره لایک کول شي لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله نور وظیفه هم مونږ تاسو له درکو راځو وظیفه طرف ته د یا الله نو د ټولو نه مخکې په نبی عليه الصلاه والسلام باندې درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زما عزت مندورونو دی وظیفه سره سره پنځه وخت مونږ کول کله چې تاسو پنځه وخت مونږ کوي نو تاسو وظیفه دا به کار کوي بیا ودانی چې مولوی سي کاری سي تاسو چې کومه وظیفه را کړی و هغه کار اونکو وظیفه کار ولې نه کوي مونږ وظیفه کوو مونږ وسر نه کوو د مونږ پابندي نه کوو د مونږ پابندي کوي ان شاء الله وظیفه به کار کوي تاسو مشکلات به الله جل شانه ختم کوي نو وظیفه دا د یا الله وظیفه دا به مونږ ټیم کو هر ټیم کول شي کول ټیم د سحر مز نه پسته یا ما سوتن مز نه پس کوي هر ټیم جی کول شي او داس کې به کوي نو چې کله تاسو مونږ وکړو یا د خشاده هم کول شي کې بنئ لومبه به تاسو وو پیری درود شریف وایي د مونږ درود شریف وو پیری وایي بیا به تاسو یا الله 1000 مرتبه به وایي چې کله تاسو دا پورا کو یا الله 1000 پیری اخره کې بیا نو وو پیری به تاسو درود شریف وایي مخکې به درود شریف وو پیری وایي د مونږ بیا به تاسو یا الله 1000 مرتبه وایي اخره کې بیا به تاسو وو پیری درود شریف د مونږ وایي دا به تاسو تر کوم وخت پورې کوي چې تر څو پورې تاسو جایز حاجتونه دا پوره شوي دي تاسو مشکلات دا ختم شوي دي دا ان شاء الله دا وظیفه کوي تاسو مشکلات به سره ختم شي او نبی عليه الصلاه والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویل شي نبی عليه الصلاه والسلام باندې ډېر درود شریف وایي ورځ کم از کم 1000 مرتبه درود شریف وایي د دې ډېر غټي پیدا دي د دې سره به تاسو نه دا وظایف دا به هم کار کوي